سلامونه نیکې هیلې ملګرو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ د بلال زی افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په دې غږیږو څنګه وشو کولی خپل نوی اکاونټ ته داخل شو په نوي پلیټ فارم کې او له دغه پلیټ فارم ګټه واخلو مخې ته لاړ شو. نو ورځو مخې ته موږ او تاسې به اول www.goglobal.network دې برخې ته راشو، لاګین برخې ته. له هغې وروسته موږ او تاسو وشو کولی چې له سیسټم ګټه واخلو او مخې ته لاړ شو. نو ولې تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه دا ده چې موږ او تاسې باید یو څو شیان په یاد ولرو. لومړی دا چې خپل معلومات ټول د اسنادو په رقم، قانوني اسناد چې کوم دي هغو په رقم ور واچو. او دویم دا چې موږ او تاسې کوم کوډ چې راکولی کېږي هغه ځان سره حفظ کړو. نو موږ او تاسې دلته مثلا یو اکاونټ چې زموږ دی دلته OMP King 1 موږ یې پاسورډ وهو. نو لینک مستقیما سپام فولډر ته راځي. اکثره ملګري وایي چې ایمیل به چېرته راځي. نو موږ او تاسې به په سپام فولډر کې دلته یوزر نیم سره خوا کې OMP King 1 ریسیټ پاسورډ باندې کلیک کوو. کله چې ریسیټ پاسورډ موږ او تاسې کلیک کوو یو نوې صفحه به موږ او تاسو ته خلاص شي. د دې وروسته موږ او تاسو وشو کولی هماغه OMP King 1 ورسره خوا کې مثلا ریسیټ کلیک کوو. موږ او تاسې پاسورډ سینډ شو. بېرته راځو لاګین برخې ته. په لاګین کلیک کوو. لاګین څخه وروسته موږ او تاسې کولی شو چې هماغه پاسورډ نه استفاده کوو. کله چې موږ او تاسې پاسورډ کلیک کړو نو موږ او تاسې به دې صفحې ته راشو. موږ تاسې کولی شئ دلته ریسیټ کلیک کړو، هر څه به بېرته نارمل شي. دغه صفحه موږ ته خلاصېږي. نو موږ او تاسې به دلته دغه معلومات خپل ټول ایډیټ کړو. مثلا داسې نومونه چا ورکړي وي، غلط چې ورکړي وي، دا هر څه دلته نارمل کېږي. مثلا مرحوم بلال سیه، دلته مثلا تلیفون نمبر خپل ورکوم مثبت 90 غاتیا. دلته مثلا ادرس ورکوم، دلته خپل رسمي ادرس مې ور اچوم. تاسې کولی شئ خپل رسمي ادرس هم ور واچوئ. زه دلته دا ادرس کاپي کوم. دلته یې پیسټ کوم، دلته یې پیسټ کوم. سیټي انقره، ریجن ایشیا، اسیا طرف کې اوسېږو، یعنې موږ اسیا کې په تاسې افغانستان کې اسیا کې اروپا کې اروپا کې کلی شئ، مشکل نشته دی. کنټري ترکي، انسټاګرام هینډل @55 اګریویټ ټرمز اینډ کنډیشن اپډیټ. کله چې دا اپډیټ کې تاسو دغسې یو اووه حرفه درکوي. دغه اووه حرفه به تاسو ځان سره کاپي کوئ، وبه یې ساتئ ځکه دا سیکیورټي لپاره دي او دا ډېر زیات مهم دي چې تاسې باید د ځان سره وساتئ. ځکه که دا کوډ چا سره ووسي تاسې کولی شئ هغه خلک کولی شي ستاسې د اکاونټ څخه پیسې ټرانسفر کړي او ځان ته ولېږي. ځکه دا ډېر مهم دی. که تاسو چېرته ټرسټ والټ استفاده کړې وي عیناً همدغسې سیکیورټي لري. نو ډېر زیات دا مهمه دی تاسو ځان سره ولیکئ، ویې ساتئ او د هغه وروسته I wrote down to the security words او I confirm کومئ. له هغه وروسته تاسې نوي ویب سایټ ته داخلېږئ. نو کله چې اډیټ رپورټ خلاصېږي له اډیټ رپورټ د خلاصېدو وروسته به مونږ او تاسې وشو کولی سیسټم ته راشو. له سیسټم نه به د ځان دپاره ګټه واخلو. نو د اوس لپاره دې کې د کار هېڅ څه نشته دی. تاسې د ایډیټ لپاره کولی شئ دغه راهنمو څخه په ګټې اخیستنې خپل اکاونټونه کنفرم کړئ، چینج یې کړئ او راتلونکي کې ګټه ترې واخلئ. مننه، ښه وخت.